عبدالرحمن بابا وایي د دنیا یعنی د مال او دولت بد مه وایئ. مال دولت ډېر ښه شی دی. دا په انسان کې دي که په دې مال دولت او په دې دنیا ځان له جنت ګټي او که دوزخ. هغه څه وایي راځئ واورئ. وایي ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا. مذمت د دنیا مه کړه واوره پند کړه دا وینا. د دنیا په بازار کیږي د هغه جهان سودا. او په دنیا کې ډېر حکمت دی پې پوهیږي حکمه. نو یې که تر سر یې صدقه کړي رفع دفع کړي بلا. که دښمن لره یې ورکړي دښمن دوست کړي په هوا. او که یې نظر کړي و پیر ته خوشحال درومي په خندا. سو ژوندی وي په دنیا کې یادوي دي په دعا. او بیا وایي دنیا کښ د آخرت دی دا خبره ده رښتیا. د دنیا طالبان ډیر دي که یې مومي څوک لچا. ولې مرد پکې هغه دی چې سخي دی هم پارسا. او په دنیا کې بدي نشته که بدي نه وي لسته. دنیا بحر دی بهیږي آینې غوندې صفا. خپل مخ پکې لیدی شي که بدرنګ دی که ښایسته. او بیا وایي هم خطر پکې د سر شته هم ګوهر دی بې بها. چرته خوند کاندي د زهرو چرته خوند که د حلوا. کار همه واړه موقوف دی د سړي په مدعا. او هر چې کا هغه به مومي دنیا ځای دی د جزا. دې نه پس مونږ ته هغه خلک ښیي د چا دپاره چې دنیا ښه ده. راځئ واورئ چې هغه څوک دي. وایي په دې دنیا کامیاب خلک د الله طاعت ورته ولاړ وي همیشه تړلې ملا. له حرامو یې پرهیز وي مشغول وي په پنج بنا. کلمه یې وي قبوله هم په جهر په اخفا. هم صایم د رمضان وي فرض منځ نه کاندي قضا. او که یې توان د حج رسیږي حج هم وکړي پسې بیا. دا پنځه بنا د دین دي چې بیان یې وکړو ما. نو چې جون په دا طریق وي هغه کس دی اولیا. او که یې مال د دنیا ډیر وي هیڅ دې نه کاندي پروا. او بیا وایي چې دنیا یعنی مال دولت بعضې خلکو لا د عذاب سبب جوړیږي. هغه څوک دي راځئ واورئ. وی دنیا بده د هغو ده چې کسب ویریا. یا یې ټوله کې په ظلم یا د خمرو په سودا. یا یې ورکه په شرابو یا یې ورکړه په زنا. یا ناحق خونونه کاندي یا مالونه خوري د چا. نه یې ویره وي د خدایه نه یې شرم نه حیا. د یوې ګېډې دپاره هزار خونې کبې دیا. همیشه یې له ستمه واړه خلک وي په غوغا. ګوش او هوش یې هرګز نه وي د مظلومو په جړه. د فرعون پرنګي ناس وي بې پروا او کبریا. بتخانې ورته یې مخ وي او مسجد ورته یې شا. نو رحمان ته پېښه مه کړې خدایه هسې رنګ بلا.